د ولسمشر غني فرمان سره سم پر پخواني اجرایي رئیس عبدالله باندې بودیجه او نور امکانات لغوه اعلان شو، خو اوس تازه د مالیې وزارت د عبدالله لپاره ځانګړې شوې بودیجه کوم ادارو ته ورکوي. دا ټول حل راسره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. پخوانی اجرایي ریاست 300 میلیونه افغانۍ بودیجه نور ادارو ته ورکول کیږي. د پخوانی اجرایي ریاست څخه د پاسه 300 میلیونه افغانۍ بودیجه نور ادارو ته ورکول کیږي او د پخوانی اجرایي ریاست ځینې کارکوونکي شکایت کوي چې د دوی معاشونه ځنډول شوي. د معلوماتو تر مخه د مالیې وزارت مسؤلین وایي چې د پخوانی اجرایي ریاست بودیجه چې څه د پاسه 300 میلیونه افغانۍ کیږي نور ادارو ته ورکول کیږي. که څه هم د پخوانی اجرایي ریاست چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو کارکوونکي بیا شکایت کوي چې د دوی معاشونه ځنډول کیږي. د مالیې وزارت وایي چې د ولسمشر غني د فرمان له مخې چې دغه ریاست لغوه اعلان شوی، د کب له 20 نیټې وروسته د یادې ادارې کارکوونکي د معاش او امتیاز مستحق نه دي. د مالیې وزارت وایي چې پخوانی اجرایي ریاست او د وزیرانو شورا شاوخوا 900 کارکوونکي درلودل او په کال کې نږدې 300 میلیونه افغانۍ بودیجه ورته ځانګړې شوې وه. د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدي وویل چې د پخوانی اجرایي ریاست بودیجه اوس د دوی نورو ادارو ته لیږي او د دغه ریاست د کارکوونکو معاش په د فرمان د لغوه کېدو تر نیټې پورې ورکولی شي. د یادولو وړ ده چې ولسمشر غني د لوړې نه وروسته په یوه ځانګړي فرمان کې اجرایي ریاست لغوه اعلان کړ، خو بل لوري ته د همشموله حکومت ځان بللي ولسمشر عبدالله په یوه فرمان کې ویلي چې هغه به په خپل حکومت کې د یوه فرمان له لارې اجرایيریاست جوړ او نوي اجرایي رئیس په توګه وټاکي. تېره ورځ ولسمشر غني ملت ته په خپله وینا کې وویل چې له عبدالله سره مذاکرات ترسره کړل، خو غوښتل چې د سولې په برخه کې ورته واک ورکړي او د هغه ټیم ملګرو ته په کابینه کې ځای ورکړي. خو د هغه په وینا چې عبدالله غواړي په اساسي قانون کې تعدیل راوستل شي چې دا زما په واک کې نه ده. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. تر بلې ویډیو چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تر هغې ښې چارې ولرئ. الله پامان.